د زمري او موږک دوستي. یو وخت په یوه لوی ځنګل کې یو زورور زمری اوسېده. هغه د ځنګل باچا و. یوه ورځ زمری د ښکار له خوړلو وروسته د یوې ونې لاندې ویده شو. په همدې وخت کې یو وړوکی موږک د خپل سوري څخه راووت. موږک چې زمری ولید چې ویده ده خوشحاله شو. هغه د زمري پر لکۍ شه او غاړو باندې ټوپونه وهل پیل کړل. موږک یوازې لوبې کولې خو زمری ویښ شو او په قهر شو. غږ یې وکړ. موږک په منډه خپل سوري ته پناه یوړله. بیا زمری ویده شو خو موږک بیا هم له لوبې ته راووت. خو دا ځل زمري په چټکۍ موږک ونیو. موږک وویرېد او ویې ویل مهرباني وکړه ما وژنه، که ما وبخښې زه به یو ورځ ستا سره مرسته وکړم. زمري وخندل او ویې ویل ته کوچنی موږک یې، زما مرسته به څنګه وکړې؟ خو ځکه چې زړه یې نرم شو موږک یې خوشي کړی. یوه ورځ ښکار کوونکو زمري لپاره جال ایښی و. زمری په جال کې بند شو او د مرستې چیغې یې وهلې. موږک یې غږ واورېد او منډه یې واخیستله. هغه د زمري جال ته ورسېد. د خپلو غاښونو په مرسته یې جال پرې کړ او زمری یې آزاد کړ. زمري په مننې وویل ته رښتیا هم مې دوست یې. ما فکر نه کاوه چې یو وړوکی موږک دې لوی کار کولی شي. موږک په خندا وویل هر څوک که لوی وي یا کوچنی د یو بل سره مرسته کولی شي. هیڅوک هم کم مه ګڼئ. ځوان، بوډا، لوی یا کوچنی، هر یو د بل ژوند بدلولی شي.